امنه ملګرو، څنګه یاست؟ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په دې ویډیو کې درته د موبایل ځینې پټې او ډېرې مهمې ګټې خپروم. ستاسو موبایل یا تلیفون داسې پټې ګټې لري چې ان تاسو ته نوی ژوند درکولی شي او په سختو حالاتو کې مو ژغورلی شي. په دې ویډیو کې تاسې د موبایل له تخنیکونو څخه ځان خبر کړئ او په یاد یې ولرئ او د اړتیا پر وخت کې ترې ګټه پورته کړئ. خو له دې نه مخکې یوه کوچنۍ غوښتنه درڅخه کوم، هغه دا چې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ او په آل اپشن کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت درورسیږي. نو راځو ویډیو ته. اول، اضطراري یا بیړنی حالات. په نړیواله سطحه د موبایل اضطراري یا بیړنۍ شمېره 112 ده. که تاسې یو داسې ځای کې یاست چیرته چې هیڅ تلیفوني شبکه کار نه کوي، له بیړني حالات سره مخ یاست، نو وېرېدو ته اړتیا نشته. سمدستي د خپل ګرځنده تلیفون څخه د 112 شمېره ډایل کړئ. ستاسو موبایل تاسو ته په هغه ساحه کې تر ټولو نږدې مخابراتي شبکې د بیړنۍ شمېرې سره نښلولی شي. همدا اوس یې تجربه کړئ. دوم، آیا د موټر کیلي مو موټر کې دننه پاتې شوې؟ آیا د موټر دروازه مو رموټ لرونکې کیلي لري؟ داسې کله کله پیښیږي. ښه به دا وي چې تاسو موبایل یا ګرځنده تلیفون ولرئ. که کیلي مو موټر کې دننه پاتې شوې وي او دوهمه کیلي کور کې ولرئ، نو کور ته چاته ووایاست چې ستاسو موبایل ته زنګ راووهي. خپل موبایل د موټر د دروازې سره د فیټ په آلات کې ونیسئ او کور کې ټلیفون کوونکي ته ووایاست چې د کیلي رموټ د خپل موبایل سره نږدې کړي او د انلاک یا خلاصېدو تکمۍ ته زور ورکړئ. ستاسو د موټر دروازه به خلاصه شي. تاسو ته اړتیا نشته چې کیلي پسې کور ته لاړ شئ. تاسو کولی شئ د دې تخنیک څخه په داسې حال کې هم کار واخلئ چې تاسو ان په سلګونه میله له خپل کوره لرې اوسئ. د ضرورت په وخت کې له دې تخنیک څخه حتما ګټه پورته کړئ. موږ تجربه کړې ده، تاسو یې هم تجربه کړئ. دریم، د موبایل د بیټرۍ پټ برق یا چارج. که چیرته مو د موبایل د بیټرۍ چارج ډېر کم وي او تاسو ته یو ډېر مهم او ضروري ټلیفون کول در په غاړه وي او تاسو برق یا چارج نه لرئ، نو وارخطا کېدو ته اړتیا نشته، ځکه تاسو موبایل پټ چارج لري. د بیټرۍ د پټ چارج ورکولو وړتیا صرف د نوکیا موبایلونه لري. د دې خدمت د فعالولو لپاره په خپل موبایل کې *330 شمېره ډایل کړئ او ستاسو بیټرۍ به 50% پټ چارج فعال شي او خپل کار پرې کولی شئ. د موبایل خپل پټ چارج بیرته هلته ترلاسه کولی شئ چې بیا یې د چارج لپاره برق سره وصل کړئ. څلورم، غلا شوی موبایل څنګه له کاره غورځولی شو. تر ټولو د مخه همدا اوس د خپل موبایل پټه شمېره د ترلاسه کولو لپاره په ډایل اپ کې *0 شمېره ډایل کړئ. یو 15 رقمیزه شمېره به ترلاسه کړئ. له ځان سره یې یادداشت کړئ. دا ستاسو د موبایل ځانګړی سریال نمبر دی او د اړتیا په وخت کې به ترې کار اخلئ. که مو موبایل غلا شي، نو سمدستي خپلې مخابراتي شبکې ته د خپل موبایل د ځانګړي سریال نمبر ورکړئ. دوی کولی شي د موبایل غیر فعال کړي. غل به بیا ترې هیڅ استفاده نشي کولی، ان که سیم کارت هم ورته بدل کړي. موبایل خو مو بیرته لاسته نشئ راوړی، خو لیک تر لږه یې داسې بندولی شئ چې بیا غل نه خپله استعمالولی شي او نه یې خرڅولی شي. که هر څوک له دغو تخنیک څخه کار واخلي، نو یقینا د موبایلو غله به بند شي. په ویډیو کې ښودل شوي تخنیکونه خپلو ټولو دوستانو سره شریک کړئ او د اړتیا په وخت کې ترې خپله هم استفاده وکړئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، الله مو مل شه.